سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. اول خو ملګرو زه ډیره بخښنه غواړم چې د ډیر وخت بعد زه دا ویډیو جوړوم او هغې لامل دا و چې زه دغه دوران کې لږ مریض شوی وم. الحمدلله اوس بالکل ښه یم او امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او په خپلو کورونو کې یاست. دغه کورونا چې کوم حالت جوړ کړی دی الله دې وکړي چې د حالت زر تر زره خپل نورمال حالت ته بیرته راورځي او دا دې الله دغه وبا دغه مرض دې زر تر زره دغه ویروس ختم کړي. نو ملګرو نننی چې زموږ کوم درس دی 25م درس دا هم چې موږ کوم دغه شپږ اته وروستنۍ ویډیوګانې جوړې کړې د سوالونو په لړۍ کې چې سوال موږ څنګه وکړو، کوم شی په سوالیه کې جملې سر کې راوړلی شو، اخر کې راوړلی شو، څو قسمه سوال ورسره کولی شو، نو دا هم د هغې لړۍ یوه حصه ده. نو نن زموږ چې کوم درس دی هغه دی پوزې کیسیون avec کومبیا سره به سوال موږ څنګه جوړو، څنګه به ورسره سوال کوو، کوم بیا منګه د جملې په سر کې راوړلی شو، اخره کې راوړلی شو، منځ کې. نو دا نن زمونږ نننی درس دی. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، کوم بیا خو به تاسو ورسره اکثره ملګري به ورسره بلدي، تاسو به اورېدلی. کوم بیا مطلب منګه وایو چې یعنی په څو باندې، په څومره باندې. نو اکثر چې کله منګه مقدار معلومو یا یو شی مثال لکه تاسو یو شی لاړ شئ په دکان کې یو شی هغه دکاندار ته وایي چې کوم بیا دا په څو باندې دی، نو دې دپاره موږ کوم بیا استعمالو. خو په فرانسوي ژبه کې موږ کوم بیا او کوم بیا دو دا دواړه نه استفاده کولی شو. لکه څنګه په انګلیش کې موږ هاو مچ لرو او هاو مینی لرو. هاو مچ که تاسو کتلی مطلب دې نه معلومیږي چې یو شی موږ نشو شمارلی دې معنی، او هاو مینی چې یو شی موږ شمارلی شو. نو بعض شی چې موږ مطلب چې هغه شمارلی شو هغې دپاره بیا هم موږ هاو مچ استعمالو، یا په فرانسوي کې کوم بیا وبښئ استعمالو لکه روپو دپاره. نو دا یو خاص حالت دی. نو نننی زموږ درس چې کوم دی هغه کوم بیا او کوم بیا دو دی. نو راځئ دې سره یو څو مثالونه ما درکړي چې دا تاسو ورسره سوال څنګه جوړ کړئ، په څو قسمه سوال تاسو دې سره جوړولی شئ او کوم ځای کې راوړلی شئ. ښه، چې کوم اولنی کوم ما مثالونه ورکړي دا به تاسو ټول پوهیږئ. د دې څلورو مثالونو یو معنا ده، ولې کوم بیا په دوه اولني مثالونو کې کوم بیا په سر کې راوړی او دوه اخره کې راوړی. لکه اولنی مثال کوم بیا سکوت، یعنی دا په څو روپۍ باندې دی، په څو باندې دی. کوت دغه ته وایي کاسټ، انګلیسي کې قیمت ته وایي. صحیح دی، کوم بیا سکوت. دغه سوال تاسو داسې هم کولی شئ یا په دویمه طریقه هم کولی شئ چې هلته تاسو اسکو اضافه کوئ. تاسو ملګرو چې کوم زما وروستنۍ ټولې ویډیوګانې کتلي دغه سوالونو کې، نو اسکو موږ ته ډېره استفاده وکړه. دا یو ډېر مهم شی دی، دا تاسو ښه پریکټس کوئ، دا سوال کې استفاده ده کوئ، زده کوئ، دا ډېر ضروري دی. نو دویم مثال تاسو وګورئ کوم بیا اسکو سکوت. نو اولنی او دویم مثال یو معنا ده. صحیح ده، دویم کې موږ اسکو اضافه کو. نو په دې دوه قسمه تاسو سوال کولی شئ. دریم سکوت کوم بیا، دلته هم کوم بیا اخره کې راوړی سوال هم ورسره کړی. او بل څلورم چې کوم دی سکوم بیا، دلته هم موږ کوم بیا اخره کې راوړی. نو د دې څلورو سوالونو یو معنا ده چې دغه شی څومره قیمت لري، په څو روپۍ دی. صحیح دی، ولې څلور طریقې چې تاسو سوال کولی شئ. صحیح ده، د کوم بیا سره کوم بیا سکوت، کوم بیا اسکو سکوت، سکوت کوم بیا، سکوم بیا. صحیح ده، مخکې ځو. ښه، یو څو مثاله نور دي. لکه ما هلته راوړی کوم بیا کوت سیسټیلو، کوم بیا کوت سیسټیلو، کوم بیا سیسټیلو کوتیل. صحیح ده، کوم بیا اسکو سیسټیلو کوت، سیسټیلو ال کوت کوم بیا. دلته هم که تاسو اولني درې مثالونو ته وګورئ، نو دلته موږ چې کوم دی کوم بیا د جملې په سر کې راوړلی او اخري کې کوم بیا په اخره کې راوړی. ولې دې څلورو سوالونو یو معنا ده. نو تاسو چې کوم هسانئ تاسو د څلورو طریقو سره سوال کولی شئ. صحیح دی، یعنی د دغه قلم څومره قیمت دی. صحیح دی، نو د دې څلورو مثالونو دغه یو معنا ده. زه بیا تکراروم دغه څلور مثالونه. کوم بیا کوت سیسټیلو، کوم بیا سیسټیلو کوتیل، کوم بیا اسکو سیسټیلو کوت، سیسټیلو ال کوت کوم بیا. صحیح دی، نو دا نور څلور مثالونه د کوم بیا سره. ښه، مخکې ځو. اوس د موږ سره کوم بیا دو سره یو درې مثاله دي. کوم بیا دو سره تاسو څنګه سوال کولی شئ. مثال اولنی ما درکړی کوم بیا دو پرسون یتیل دان له پیس، څومره کسان دي په وطاق کې. پیس مطلب وطاق. صحیح دی، نو دلته موږ سره persons مطلب اشخاص دي، نو ځکه موږ کوم بیا دو، یا انګلیسي کې موږ په انګلیسي کې ورسره how many persons، how many people، how many persons استفاده تکو. صحیح نه، دلته کوم بیا دو راوړی.
ښه دا په بله طریقه هم تاسو کولی شئ. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans la pièce؟ صحیح دی؟ نو دا بله طریقه شوه. صحیح دی؟ چې د دې اولنی مثال او دویم مثال یو معنا ده. صحیح دی؟ دریمه طریقې سره دغه سوال تاسو دریمه طریقه کې هم کولی شئ. Il y a combien de personnes dans la pièce؟ صحیح دی؟ نو که تاسو وګورئ اولنی دوه مثال combien موږ مخکې راوړی، په اخرني مثال کې منځ کې راوړی. نو دا طریقې دي چې دا درېونه طریقې چې تاسو ورسره combien سره د سوال کولی شئ. نو ملګرو دغه و نن زموږ نننی درس combien صحیح دی؟ نو دا ملګرو تاسو په دې باندې پریکټس وکئ. خپل که تاسو سره څوک ملګری اوسیږي یو ځای یو بل نه سوالونه وکئ، ډېر سوالونه یو بل نه وکئ، جوړ کئ، یو سوال ورکئ بل جواب ورکئ تر څو تاسو دا ښه زده شي او ښه پریکټس پرې وکئ. صحیح دی؟ مننه ملګرو. انشاءالله دې نه بعد به زه په خپل وخت زه به کوشش کوم چې ډېرې ویډیوګانې او زر تر زر یې جوړې کړم. صحیح دی؟ او تاسو ته څه نه څه زده کړئ. مننه ملګرو. تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.